په اویا کالو کې پښتونستان خو جوړ نشو خو افغانستان یې په سومبه کړو د پښتونستان سره بیا د جوکر د عکس لګول د پښتون ملت پالنې قام پالنې او هلو ځلو افغان ولس لرو برکې رشخند دی پسې وخل پروپاګاندا کول دا ډېر نن سبا ټرند چلیدلی دی دې طرف نه پنجاب هم کوي دې طرف نه تعلیم یافته نفرت پاله پښتانه هم کوي د کوزه پښتونخوا کې او افغانستان نم تعلیم یافته او بیا ډیر بے سواد او د ګیرو والا خلک چې چکچکیان دي مبارزین دي غړاټه اغیم لرو بر افغان ولس خلاف دي اتفاق خلاف دي بیا داسې خلک هم راشي د میډیا خلک نو خورجان زمنګ مشرانو به متل کولو وي امخته خورخه د میراث خور مشرانو به جواب ورکو چې امخته خورخه ده ځکه په میراث کې پاتې شوی خور په میراث کې پاتې شوی فلسفه په میراث کې پاتې شوی دولت په میراث کې پاتې شوی ځمکه په میراث کې پاتې شوی شناخت دا کلم د چا په ګټه نه دی نو دا زمونږ میراث کې پاتې شوی خلک دي چې دا رشخندونه اوس د افغان ملت پسې وخی په لرو بر کې خورجان دا مسله د ځمکې نه ده دا د پښتونستان د جوړولو نه ده پښتونستان جوړول څه دوره غټ شی نه دی ځمکه بیلول خپل ځان ته سیاسي نظامونه دا د پښتنو تاریخ ته دا مونږ ته هیڅ مسله نه ده مسله د شناخت کم چې پروپاګاندا په طریقو باندې مونږ ناغستل شوی و د سوشل میډیا په برکت باندې هغه اوس میدان ته شو دا غینه خلک یریږي چې دا قام اوس یو ځای نشي ملت نشي په یو نظریه نشي په یو فکر نشي اوس هر ځای خلک را پاسي پنجابیان را پاسي خراسانیان را پاسي تعلیم یافته نفرت پاله پښتونخوا نه پښتانه را پاسي بے سواد د افغانستان نه را پاسي او د افغان قام پرسته د افغان ملت پالنې او د افغان قام یو ځای کېدو خلاف رشخند ملنډ او پروپاګاندا کوي قام پرسته ته سپک ګوري زمونږ خدا هغه وخت کې دا قام پرستی د پښتنو سپک نه و چې کله په دې آسیا کې نور قانونو شناخت ته مسله و د نور قانونو نمونه وکیدل د نور قانونو وطنونه نه جوړېدل دا افغانان لاړل جوړې کړل وته دا پښتانه لاړل نور قانونو ته ځمکې آزاد کړي اوس چې ځان د پر आवाज اوچتي نو دا نفرت پاله دي دا بيدینه دي دا نېشنلستان دي دا بے غیرت دي دا داسې دي دا داسې دي نو زه به جواب درکم په تاریخ کې هر څوک به تاسو ته ابدالي یاد کی شیر شاه سوری به یاد کی باچا خان به یاد کی نجیب به یاد کی امان الله غازی امان الله خان به یاد کی خو یو افغان پښتون د تاریخ نه چې میټاو کړی دی کم چې بهترین مثال دی او دینه دا ثابتېږي چې افغانانو ته په لرو بر کې وطن جوړول ملت جوړول څونه آسان کار دی د دینه ثابتېږي اوسنی وطن تاجکستان د افغانانو په اوګه د افغان په وینه د افغان په خبرو د افغانانو په سوچ او فکر باندې جوړ شوی دی تاجکستان مونږ ته یو افغان یو پښتون را ډالې کړی دی څنګه زه دلیل درکوم په 1899 کې د ډیورنډ د کرښې د امضا نه 4 کاله پس په ثوابه کې یو وړو کې کلی د زیده کې یو ماشوم پیدا شو د ماشوم نوم کې غوستو پلار نثار محمد یوسفزی د پلار نوم اول خان او د نیکو نوم محمد علیو نثار محمد یوسفزی په نوم باندې دا ماشوم چې کله زیږیدو نو په 1919 کې په سوویت یونین کې انقلاب راغی هغه ته د اکتوبر ریولوشن وای د اکتوبر انقلاب ډېر غټ انقلاب نثار محمد یوسفزی هغه ټیم کې ځوان شو هغه ډېر متاثر شو د انقلاب نه د کمیونیزم نه ډېر متاثر شو په افغان وینه کې په افغان تاریخ کې ټولو نه اولنی کمیونیست چې وو هغه دغه نثار محمد یوسفزی وو دا تاسو ګوګل کې سرچ کې بیا ریسرچ په وکړئ د فرست افغان کمیونیست اولنی افغان کمیونیست نثار محمد یوسفزی وو با کمیونستانو ته کافر ویل په کم پروپاګاندا باندې د کمیونیزم د کفر ویل شوی دی کمیونیزم څه شی دی کمیونیزم تعریف څه دی باندې به بیل ویډیو وکم خدا مهم دی چې اولنی کمیونیست نثار محمد یوسفزی نثار محمد یوسفزی چې کله وکتل زما زمکه د برتانیې لاندې ده دا زه زادول غواړم دا زه نه منم نو 1919 کې چې افغانانو د برتانیې ترمنځ جګړه شو د کوزي پښتونخوا نه بلا د خدای پښتانه لاړل غازی امان الله خان فوج لاندې وزیرستان نه باجوړ نه دیر نه ثوابه نه چارسدې نه لاړل ټول افغانان په لرو بر کې په یو ملي اردو کې شول برتانی خلاف جنگ شروع شو نثار محمد یوسفزی د لوی خان میر زمان خان سره اوګه په اوګه باندې جنگېدل دي او د هغه انعامونه وته ملو شول ملي انعامونه چې وته وي ملي دغه چې وته وي ستاره
د افغان فوج نه، د افغان اردو نه. نثار محمد یوسفزی هغه سړی و، خو چې کله جنگ ختم شو صوابۍ او دا علاقې هم د برطانیې د حکومت لاندې پاتې شوې، آزاد نه شوې. نو برطانیې د نثار محمد یوسفزی خلاف د پانسۍ اډر ورکو. نثار محمد یوسفزی د ځان بچ کولو لپاره کابل په لاره باندې تاشکند ته لاړی. هغه ټیم کې تاجکستان، ازبکستان او کرغستان دا ټول یو ملت د سوویت لاندې دي ته ترکستان وي. ترکستان SSR، ترکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک. باغی کې د تاجکانو شناخت ته ډیره مسله وه. تاجکانو شناخت ختمېدو، تاجکانو کې قام پرستی را پیدا شوی و ځکه ازبکانو نور قامونه په زورور وو، تاجکان کمزور شول. نثار محمد یوسفزی خپل نوم بدل کو، خپل نوم روسی نوم کې غوښتو، نثار ایوالویچ موګامدیو. نثار ایوالویچ موګامدیو چې خپل نوم بدل کو، سیاسی ګوند کې شمولیت وکړو، بولشویک پارټي کې. د تاجکانو د پاره आवाज چتول شروع کړ، یو افغان بچي، یو پښتون بچي چې قام پرستی منګ کې و، منګ د نور قانونو د پاره استعمال کړه. نثار محمد یوسفزی چې کم لیکل وکړ، کم لیټریچر وکړو، کم هلې ځلې وکړي، د عکسونه به تاسو تخکاری. د هغه هلو ځلو د وجې تاجکستان وسنۍ چې تشکیل راغلی دی د افغانانو د نثار محمد یوسفزی د پښتنو د وینې د وجې راغلی دی. سوویت نه منله، خو د نثار محمد انقلابي سوچ د هغه لیکنې اوس هم په تاجکستان کې ریولوشنری انقلابي مشرغه ته ویل کیږي. د افغانانو بچي په بلډینګ باندې د ایجوکیشن منیسټری په بلډینګ لیکلي دي، د سن اف افغانز هو ګیو هیز لایف فور تاجک. د افغانانو بچي ته تاجکانو د لپاره خپل ژوند ورکو. د نثار محمد یوسفزی د لیکنو د وجې تاجکستان د اوسنی ملت په تشکیل کې راغی. په 1915 دغه تاریخ رانه غلط شو، بخنه غواړم. دغه کې تاجکستان SSR، تاجکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک منځته راغی. هغې نه پس اولنی د ښوونو وزیر، ایجوکیشن منیسټر هم دا نثار محمد یوسفزی شو د تاجکستان. اولنی د تعلیم سکولونه جوړول، مکتبونه جوړول، تاجک ملت ته شعور ورکول، دا یو افغان کړي دي، دا یو پښتون کړي دي، د صوابۍ د زیدی کلی نثار محمد یوسفزی، نثار ایوالویچ موګامدیو. بیا نثار محمد یوسفزی دا خلې ځلې وساتلې، خلک هر طرف ته شعور پیدا کو په تاجک قام کې، تاجک قام قام پرست کو، خپل وطن په تاجک قام باندې جوړ کو د مشرۍ لاندې. مسکو ته لاړو نثار محمد یوسفزی. مسکو کې پښتو، اردو، فارسی، دری، روسی دا ټول ژبې به خودلې. ستالین حکومت راغی. د ستالین حکومت لاندې 1929 کې د باندې د غدارۍ پرچه وخته. ستالین حکومت لاندې خفیه پولیس راغی، نثار محمد یوسفزی کمره کې بند کو، تفتیش یې کولو. نو هغه تفتیش افسر نثار محمد یوسفزی ته یو سوک ورکو، سپېړی ورکا. نثار محمد یوسفزی هم راپاسېدو، راوینیولم تفتیش کمره کې. چې هغه سړی راونیولو، بار نه سیکیورټي ګارډ رادن نشول او ډایرکټ ډزې شروع کړې. نثار محمد یوسفزی مقتل ته وویشتلو، د هغه بدن یې وسوځولو، ایره شو او مقتل ته ښخ شولو. دلته به د نثار محمد یوسفزی قبر به هم درته زه وښیم. د هغه د افغانانو بچي، د هغه د صوابۍ د زیدی د کلي افغان بچي چې تاجکستان ملت د په اوږه باندې، د افغانانو په اوږه باندې جوړ شوی دی. په ده باندې بیا ډاکومنټري جوړه شوه. سفربیک صالح د تاجکستان ډېر غټ ډایرکټر دی. هغه په یو غټه ډاکومنټري جوړه کړه نثار په نوم باندې. دلته به زه تاسو ته وښیم. بیا د BBC پرژن، BBC فارسی یو ډاکومنټري د په نثار محمد یوسفزی باندې، هغه به هم درته زه وښیم دلته. د دې نه دوه شیونه ثابتېږي. د دې نه دوه شیونه دا ثابتېږي چې اول خو ستا خورې دا ټویټ چې کوم دی چې پښتونستان خو جوړ نه شو، منګ د بل لپاره ملت جوړول، د په نورو قامونو کې قام پرستی بیداری پیدا کول، منګ دا کړی دي. په خپل قام کې دا منګ ته هیڅ مسله نه ده. منګ کې لږ معمولی د نااتفاقۍ او د لاشعورۍ د وجې، د علم اغستو نه وجې دا پروپاګنډې منګ کې رادننه شوي دي، خو هغه د تعلیم او د شعور د وجې اوس روانې دي. ځکه تاسو ټولو دا کارونه شروع کړل، ځکه دا پروپاګنډې شروع شوې، ځکه دا ملنډې شروع شوې په افغان یو ځای کېدو باندې، د پښتونخوا خلکو ځان په افغان پیژندېدو باندې ډېر طاقتونه اوس یریدلي دي او دا به مخکې یریږي، ځکه دا شعور را روان دی.
دویمه خبره دې نه څه ثابتېږي په افغانستان کې تاجکان رونه کم چې د افغانستان د ماتېدو خبرې کوي او د کوزي پښتونخوا خلکو ته وایي چې تاسو افغانان نه تاسو پاکستانیان نه. نو دویمه خبره دې نه دا ثابته شوه چې تاجک شناخت مشري اوس تاجکستان سره ده. تاجکستان دولت د تاجک شناخت مشري لري. نو په دې کاغذونو کې کم چې ما وخول یا د هغې ایجوکیشن منسټري د تاجکستان په هغې کې نثار محمد یوسفزی کم چې د ثوابې د زیدې کلو هغه ته ولې هغه تاجکستان افغان وایي هغه ته ولې د افغانانو بچي. نو دغه ځای کې د خراسانیانو دغه خبرې هم غلطې ثابته شوې چې دا افغانان نه دي. د تاجک شناخت چې مشري څوک لري هغه وایي دا افغانان دي. د دې خبرو نه زده کړې ته اخره کې پښتون ولس ته زه یو پیغام لرم. پروپاګاندا به ډېرې زیاتې کېږي او دا په دې وجه باندې کېږي چې پښتنو کې ناامیدي پیدا شي چې تاسو څوک هم نه تاسو په هیڅ هم نه تاسو بې شعوره تاسو ترهګر تاسو ظالمان تاسو ښځو سره ظلم کوئ تاسو په ټیک ټاک کې بې شرمي کوئ هر قسم ناامیدي به ستا قام ته رادننه کېږي. تاریخ ته به ځکه ځئ چې تاسو به تاریخ به د ناامیدي ختموي. په اوسني وخت کې چې کوم هغه رونه د تاجکان په افغانستان کې کوم چې افغانانو پسې ملنډې وخي تاجکستان وطن د تاجکانو شناخت منګ افغانانو پښتنو وساتلو دا وطن منګ جوړ کو افغانانو د کوزي پښتونخوا افغان جوړ کړی دی. نو تاریخ واپس پښتون ولس کې امید پیدا کوي. تاریخ ته خپل مشران غي ځکه تاریخ ډیر مهم دی او اخیری هغه متل زه واپس کوم دا د ټولو لپاره د ژوند یو سبق وګرځي چې مشرانو به متل کې پښتنه کوله چې اموخته خور خده که میراث خوره. دا کوزي پښتونخوا او افغانستان ټولو ته زه وایم چې همیشه اموخته خور خوي میراث خور پسې مه ګرځئ. میراث خور همیشه په نقصان وي. مننه کوم.